آدم او حوا، د نوح طوفان او د اصحاب کهف کیسه. دا د ټولو دینونو مشترک او له حقیقت لري کیسې دي چې انسان له ځانه جوړې کړي دي. دا هغه انځور دی چې ملحدینو له دینونو څخه اخیستی دی. داسې انځور چې موږ ته دا خبره کوي چې دین یوازې یو وهم او ګمان دی او انسان دغه دینونه له ځانه جوړ کړي دي. له ځانه جوړ دین او له ځانه جوړې داسې اسطورې او کیسې چې تر شا یې هیڅ حقیقت نشته. دغسې کیسې انسان هغه مهال له ځانه جوړې کړي چې له کائناتو او د هغو له راخوالي څخه په هیبت او ډار کې شو. که خبره دغسې وي نو اوس پوښتنه دا ده، انسان ولې دینونه له ځانه جوړ کړل؟ انسان ولې خپل معبود جوړ کړ؟ او کله چې خپل معبود په خپله جوړ کړ نو یوازې د هغه په موجودیت یې بسنه ولې ونه کړه چې د پیغمبرانو، سپېڅلو کتابونو او ملایکانو په اړه یې هم کیسې جوړې کړې؟ او له دې هر څه وروسته یې پر خپل ځان داسې قوانین، مکلفیتونه او عبادتونه ولې لازم کړل چې د هغو کوونکي ته په بدله کې جنت ورکول کیږي او پرېښودونکي ته یې د جهنم په اور سزا ورکول کیږي؟ انسان ولې د بندګۍ رسم رواج ته غاړه کېښوده؟ ولې د یو پوه او حکمت لرونکي رب په وړاندې انسان د رکوع او سجدې د اړتیا احساس وکړ؟ آیا یوازې له کائناتو څخه ویره، یا د تندر له غږ څخه ډار، او یا د طبیعت په اړه ناپوهي د دې هر څه لامل کیدی شي؟ خو هغه حقیقت چې د دینونو د تاریخ پوهانو پرې اجماع کړې ده او ټول پرې متفق دي، هغه دا دی لکه دکتور محمد عبدالله دراز چې په خپل الدین نومي کتاب کې ویلي. حقیقت دا دی داسې انساني ټولنه نشته چې په نړۍ کې دې راڅرګنده شوې وي، ژوند دې تېر کړی وي او بیا دې له منځه تللي وي، خو د انسان د جوړښت او پایلې په اړه یې دې فکر نه وي کړی. د کائناتو د پدیدو، ښکارندو او پیښو پر لاملونو یې غور نه وي کړی او د دغو مسایلو په اړه یې خپله ځانګړې رایه نه وي لرلي. دا هغه څه دي چې د دین له پدیدې یا ښکارندې څخه یوه پیاوړې چاره جوړوي. دغه راز دین د بشریت په تاریخ کې ژور ننوتلی ثابتوي، بلکې دین په خپله د بشریت د لرغونتوب په څېر یو لرغونی شی ګرځوي، د عقل له دردونو څخه تېښته. په داسې حال کې چې ملحدین د دین د رامنځته کېدو د موضوع د تفسیر او سپړنې سرچینو مادي لاملونه یا اروايي، ټولنیزې او سیاسي غوښتنې ګڼي، خو دوی تل د ایمان له هغو عقلي او فطرتي توجیهاتو او دلایلو څخه ځان په ډډه ساتي چې د وخت او ځای په توپیر سره هیڅ بدلون نه مومي. لکه انسان چې تل اسمان ته تنده احساسوي، دغه راز بندګۍ ته تلوسه او شوق لري، او همدارنګه هغه دلیل چې موږ ته یې کائنات پخپله راکوي چې دا کائنات یو خالق په دې انتهایی دقت او باریکۍ سره جوړ کړي دي. دغه هغه دیني احساسات دي چې د انسان په داخل کې پټ او د بشریت د ټول تاریخ په اوږدو کې غځېدلي دي. دغه داسې احساسات دي چې له انسان څخه هیڅ نه بیلیږي، که څه هم هر څومره په علم او نوښت کې پرمختګ وکړي او جنسیت، هیواد او علمي درجه یې بدله شي، خو ملحدین د دغو احساساتو د شتون د لامل په اړه بې ځوابه دي او هیڅ جواب نه لري. بې دینانو د دین د ښکارندې د تشو او دین ته د انسان د احساس د ختمولو لپاره هڅې کړي دي او له هر ډول احتمالي انګېرنو څخه یې کار اخیستی دی. ان دین یې په داسې بې بنیاده علم یا سود و ساینس تعبیر کړی دی چې له خوبونو وړاندې ویل کېدونکو کیسو او نکلونو ته ورته دی، لکه د پوهاند فروید په ان د اودیب عقدهنومی نکل، یا هغه ناڅاپي پرمختګ چې یو داسې جن یې رامنځته کړ چې د معبود او اله په جن ونومول شو، لکه دوکنز چې په خپل د معبود وهم نومي کتاب کې پرې ګړېدلی دی. نو ملحدین هر هغه شی د منلو وړ ګڼي چې دین د بشریت په ژوند کې بې اصله ثابتوي، که څه هم هغه شی خرافات او درواغ وي. خو دا باور چې دغه دین هغه حق دی چې د الله تعالی لخوا را نازل شوی دی، دا خبره نو بیا ملحدین هیڅ کله د منلو وړ نه ګڼي. تیر ایستونکی ډارونی ملحدین د دینونو پر ضد د جګړې د سپېڅلي ماموریت لپاره خپلې وسلې په دې خبره تېروي چې ګواکې دینونه د عقل پر خلاف کړنې او تمرینونه دي. دا کړنې د غوا، ډبرې، ونې او انسان د بندګۍ په بڼه راڅرګندېږي. نو ملحد له دغو کړنو څخه دا پتې چې الله تعالی نشته. که څه هم حق دین د دې لپاره راغلی دی چې انسانان د خپل عقلونه وکاروي او هغه ګمراهۍ دې پرېږدي چې له مخې له الله تعالی پرته د بل چا بندګي کیدی شي، خو دا خبره د دغو ملحدینو له عقلونو ورکه او پټه شوې ده. دغه حق دین یعنی اسلام یوازینی دین دی چې غواړي بندگان د بندگانو له بندګۍ وباسي او د بندگانو د رب بندګي ته یې بوځي. غواړي بنده پر دې خبره پوه کړي چې د انسان په څېر د بل هر مخلوق بندګي باطله او د منلو وړ نه ده. دغه راز غواړي بندگان بت، ډبرې او حیوان ته له سجده کولو او یا له قبر څخه له طواف کولو منع کړي. الله تعالی فرمایلی: قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته ووایه، آیا تاسې له الله تعالی پرته د داسې شي بندګي کوئ
چې تاسو ته د ګټې او ضرر رسولو کوم واک نه لري. داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او پر هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله تعالی دی. اسلام د دې لپاره راغلی دی چې انسان له دغو خرافاتو څخه آزاد کړي او له تیارو څخه یې د رڼا لوري ته وباسي. د ملحدینو دا دعوه غلطه او ناسمه ده چې د دین رامنځته کولو ته د انسان هڅونکی او انګېزه د کائناتو په چاپېریال کې د طبیعت له پدیدو څخه ویره وه، لکه برېښنا، تندر، دردونه، ناروغۍ او مرګونه. که په رښتیا هم انسان معبود ته په دې خاطر اړتیا لرلی چې له دې ویرې څخه په امن کې شي، نو آیا انسان به بیا یو بشپړ دین ته اړتیا درلودی؟ آیا داسې قوانین او بندګیو ته به اړ و چې دی پرې د امن او تسلۍ احساس وکړي؟ بله دا چې انسان ولې یوازې د دین د پیدا کولو تر پولو ونه درېد؟ ولې اوامر او نواهي، بندګۍ او قوانین جوړ او رامنځته کړل؟ آیا دا عقل مني؟ هغه انسان چې د راحت او آرام په لټه کې دی، د ویرونکو شیانو په تیښته دی او له رازونو او پټو څخه نفرت لري او کرکه ترې کوي، آیا هغه به داسې غیبي دین جوړ کړي چې له امله یې خپل ځان په آخرت کې د سزا له ګواښ سره مخ ومومي او پر دې مکلف چې د خپل نفس راحتونه او د بدن خوندونه پرېږدي؟ په لمانځه، زکات او جهاد ورته امر شوی وي، له ظالمانو سره په جنگ خپل مال او نفس لګولو مامور وي. بله دا چې کله انسان د چاپېریال له دې پدیدو سره اشنا شو، نو دین بیا ولې پټ او ورک نه شو؟ دین د وضعي فلسفو له راڅرګندېدو وروسته ولې ختم نه شو؟ دین له هغه وروسته ولې له منځه نه لاړ چې انسان په خپل چاپېریال کې د شیانو پر علمي تفسیر برلاسی شو؟ آیا ملحد دا دعوه نه کوي چې علم ټول رازونه کشف او ټولې پوښتنې یې ځواب کړي دي او دین ته نوره اړتیا نشته چې دغه ماموریت دې پر غاړه واخلي؟ نو علم ولې د انسان د کائناتو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایو؟ د دې لامل څه دی؟ هر څومره چې انسان د خپل طبیعي چاپېریال په اړه پوهه زیاته کړي، نو د طبیعت او کائناتو په وړاندې د ماتې او عاجزۍ احساس نور هم پراخ شي، پوښتنې نورې هم زیاتې شي او داسې یو تفسیر ته اړتیا ولیدل شي چې د مخلوقاتو او پیدا شویو کائناتو له پولو بهر وي. د سیاست قمچینه او د ټولنې تړون. یوه بله شبهه چې بېدینان یې زمزمه کوي او وایي دین یوازې د دې لپاره را پیدا شو چې ولسونه پاچاهانو او د مال خاوندانو ته تابع او ایل کړي. وروسته دغه دین د آدم د بچیانو ترمنځ په یو داسې ټولنیز تړون واوښت چې انسانانو ته له یو بل څخه په میراث پاتې شو، په داسې حال کې چې دغه انسانان یې په اړه ناپوه او ناخبره وو. یا د مارکس په عبارت دین د ولسونو لپاره د افیون حیثیت لري. خو دا شبهه او اعتراض هم د هغه حق دین پر وړاندې د درېدو توان نه لري چې د الله تعالی په وړاندې د ټولو انسانانو د برابرښت قانون راوړی دی، هغه قانون چې په هغه کې د عربي پر عجمي او د سپین پر تور هیڅ فضیلت نشته. هر څوک د خپلې تقوا په اندازه برتره او غوره دی. دا شبهه د هغه دین په وړاندې نشي تم کېدی چې په متنونو کې د کمزورو او فقیرانو د غوراوي ډېره زیاته یادونه شوې ده او دا خبرې پکې راوړل شوي دي چې په دنیا او آخرت کې د دغو کمزورو حقونه خوندي دي. که داسې نه وي نو ولې اسلام مالدارو ته امر کوي چې له خپلو مالونو څخه یوه برخه بیله کړي او فقیرانو او مسکینانو ته یې ورکړي؟ ولې خلکو ته امر کوي چې یو مخلوق ته به د معبود حیثیت نه ورکوي او نه به یې بندګي کوي، که څه هم دغه مخلوق هغه نبي وي چې د دغه دین د رسولو په خاطر را لیږل شوی دی؟ وګوره دغه پیغمبر چې د اسلام په تاریخ کې تر ټولو مهم کس دی، د خپلو پیروانو په منځ کې درېږي او هغوی ته وایي زما په اړه له بریده داسې مه وځئ لکه نصارا چې د عیسی ابن مریم په اړه وتلي وو او له حده یې زیاتی کړی وو. زه یوازې یو بنده یم، نو ما د الله تعالی بنده او استازی بلی. بیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، خو له دنیوي توکو څخه هیڅ شی په دنیا کې له ځانه وروسته نه پرېږدي، بلکې هغه په داسې حال کې وفات کیږي چې زغره یې د یو څه اندازه وربشو په خاطر له یوه یهودي سره ګرو وه. که چېرته دین یوازې پر خلکو د برلاسي او پر هغوی د واکمني لپاره وای، نو بیا لومړنیو مسلمانانو ولې له خپلو قومونو سره دښمني کوله؟ د هغوی له دین او عقایدو څخه وتل، ضرر او مشکلات ورته رسېدل، له خپلو سیمو څخه شړل کېدل او په سیمه کې شته نفوذ او ځواک ترې سلبېده. حقیقت دا دی چې د دې ستونزو یوازینی لامل هغه عقیده، باور او ایمان و چې دوی درلودل. دوی ځکه دغه ستونزې ګاللې چې د دې عقیدې د پیغمبر د استازیتوب تصدیق یې کړی و او هغه یې رښتینی ګڼلی و. د خالیګاو الحاد. ملحدان وایي انسان ډېر داسې هڅونکي شیان او انګېزې لري چې هغه پر دین منګولو لګولو ته اړ کوي، خو دغه هڅونکي شیان او انګېزې د عقل خلاف دي. لکه ولټیر چې وایي که چېرته الله تعالی موجود نه وي هم، نو دا به اړینه وي چې موږ له ځانه یو خدای جوړ کړو، او که موږ د دغو دین ته هڅونکو شیانو او انګېزو په اړه فکر وکړو، نو موږ به یې له هغه څه څخه ډېر ژور او له عقل سره برابر ومومو چې ملحدین یې د دین د تفسیرونو په اړه یادونه کوي.
پر دغو هڅونکو شیانو او انګېزو زموږ د ایمان د پیاوړتیا په اندازه موږ پر دې پوهیږو چې انسان پر دې ټولو اړتیاو او انګېزو سربیره له دې څخه عاجز دی او نشي کولی چې یو داسې پوره هر اړخیزه او وروستنی دین له ځانه جوړ کړي چې د ژوندون هرې خواته یې لمنه غځېدلې وي. داسې دین لکه اسلام چې د بشریت لپاره د الله تعالی یوازینی دین دی. زموږ په دور کې الحاد د تکبر او مستۍ لوړو پوړیو ته رسېدلی دی. یوازې پر دې بسنه نه ده کړې چې د کائناتو له خالق څخه ځان وباسي، بلکې دغه ملحد غواړي چې دی د الله تعالی خالق هم جوړ شي. نو کافر انسان دې هلاک شي. څومره کلک د حق منکر دی.